مرسوی نراجون دیگی ملک سے نراجون دیگی اکبر خان او دا غزی ما دا اللہ دا رضا لپاره معاف کړي ملک سے معاف کړي دي ګلاب خان ستا ډېره ښه جذبه ده خو په دې باندې خو ستا د زوی څه اعتراض نه وي که نه نه ملک صاحب نه دا فیصله زما نه ده منصوره ولې چې زه د منصور خان د وینو تږی یم ماله به د منصور خان ور پسوره کې راکې پسوره کې پدار دې شم سنسار دې شم ستا د غیرت په کولو دې جان جان شم خو زما د یو خبره په کولو غوږونو اورئ چې جرم ما کړی دی نو سزا دې ماله راکړی شي دا لا کوم قانون دی چې جرم یو وکړي او سزا د هغې نیازبینې او بېګناه خور ته میلاو شي ملک صاحب دا ظلم دی دا زیاتې دی بس غلي شئ جرګه خپلې فیصلې ته پرېږدئ جرګه چې څه فیصله وکړي هغه ټولو ته منظوروي دا زموږ کار دی د جرګې کار دی چې موږ څه فیصله کړو جرګې دا فیصله وکړه چې د اکبر خان لور به د ګلاب خان زوی ته په سوره کې ورکولی کېږي په سوره کې نه ملک صاحب نه ملک صاحب دا ظلم نه ملک صاحب ملک صاحب زما لور خو ناوړه ده ملک صاحب هغه خو د ګوریانو سره لوبې کوي ملک صاحب ملک صاحب د خدای لپاره زما په لور سورې ډېره مه کوئ ملک صاحب زما په لور د سورې ډېرې مه کوئ ملک صاحب کلیشه ځمکه او اسمان یو کېدی شي نور د قبلې نه راختې شي خو د خان جابر خان فیصله هېڅ چرې نشي بدلېدی موږ چې فیصله کومه کړې هغه فیصله وي موږ د اکبر خان لور د ګلاب خان زوی ته په سوره کې ورکړه پاسه شي نه اوبه راوړه د اوبه خلک دونه ټایم کې راوړي ورکه شه تاسو سپیرې زما کرچړاګانې راته مه کوه تا سپیرې ته چې ګورم ما ته خپل نیازبین زوی رایاد شي چې ستا مور به څومره په بې رحمۍ وچلېږي پاسه ځې جارو کوه Pazinga kurga organia pazinga. Da kukune duzak ne duzak. Da na tujuan da kudama da bar khawmar. برباد شو کما په وخت خپل بچی منلې وې او خپل جاهلیت نه لوي ورکې کړې نن په دا ورځ نه لیدا دا ورځ په دې دا ستاسو مرګ په ور بچي دا ډېر نه بچي
ستا د مرګ دی باور ستا پلار دی بچي ستا پلار دی بچي بابا دا څه وشو بابا دې خورې دا څه وشو زمونږ کور خو لوټه لوټه شو زمونږ کور ګورانې جوړ شو بابا ای د دنیا خلکو تاسو زموږ د کور دا کیسه وکړه چې اول زما په ماشومې خور باندې د تعلیم پابندي ولګېده که یو طرف ته د خرڅ لعنت نه بچ شوه بل خوا ته د سوري په توره وهلې شوه خو د دې ذموار څوک دي د دې ذموار دا نوابې دی چې په معمولي خبره باندې دونه غټ فساد جوړ کو او بیا د دې ذموار دا د جرګې مشران دي دا د غلط فیصلې وکړي او د خلکو کورونه وران کړي د ټول نه مخکې خو زه ظاهر الله بهي ته او د هغې ټیم ته په صافي آباد کې ډېر تللی ویم او شکریا دا کوي چې هغې یو ډېر ښه پروګرام زموږ دې کلي ته راوړو او زموږ دې عوامو ته یو په دې تیټر په شکل کې یو ډېر ښه میسج کنوی کړ د هغې ډېر زیات شکریا ادا کوم Bazinga kor kor kare bazinga. Stop. Stop.